الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد سوچ دوار جہان و سردار آقائے نامدار فخر الانبیاء امام المجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی آمنہ زہریہ بی بی حلیمہ تا اوالکم نو بی بی آمنہ کسکی ولاړ دا او پډیر مینت او زاره بی بی حلیمہ تا فریاد کئی او دا ورته وی چې و بی بی په خدای مې دې قسم وی دا ګور ډیر بهترین معشوم دی نازنین معشوم دی خو فی الحال بے سو کا بے اسرے دی پلاری نشتا نور پکور کی رونا تربوران نشتا دے و بی بی زمان لخت جگر دے دد بزیات لحاظ ساتے بی بی حلیمہ ورتوی چوا امینہ ستا بچی زما بچے ستا لخت جگر زما لخت جگر دے و بی بی امینی چی زما دسیال سیالی دی برابر کرلا زد دخپل امزول سران پسیالے کی برابر کمان زما امزول بان دما شمان سرغی کی روانی وی او زبا یوازو مان ما تدا ارمان خو بی بی امینی پا ما دی دیرلوی احسانو کو چی زد دام زول سر سیالے کی برابر و بی بی امینی پا خدای میں دی قسم وی چی زبخ پل جگر جانو مال تاجو تخ قربان کمان خستا بچی بخبگان تورن کمان بی بی امینہ جائی چیغوی چی یا اللہ زما لخت جگر جدا شو زما نور بصور جدا شو شمس و قمر جدا شو یا اللہ طاہر اطہر جدا شو یا اللہ تینے کا بانشاہ سو وقت بی بی حلیمی معشوم بچے واغستا او خیمی لیوڑو عبداللہ تے آوازو کچھ وخاوندا دا سے بہترین معشوم اللہ راکو دا سے معشوم دے چیز پناوے توب کے پخپل زوانے پوشوے نوما پخپل سکالے و خوشالے پوشوے نوم دا سے بہترین معشوم دے ما چیز وغی کی رواغس وصڑیا پخدے قسم دے زما سینہ کے پینو چیز مارون بے بچی پہ موڑشوے سینہ کے میں پیراغلل لمن لاند بیگی کمس نبہر اوتل زماد معشوم موروالے پیراغے او زماد جنکوالے نور اگا کم دوران واپس رائے وخاوندہ اللہ دیر بہترین معشوم پلاس راک بی بی آمینہ ورطا گوری و پستر گو باندی اخ کی داری وی او بی بی حلیمہ ورطا واپس گوری چی و بی بی پما دے احسانو کو پتا دے اللہ احسانو کی فوری خیمہ کے ناس دی عبداللہ سے تاواز کئی بی بی حلیمہ ورطا آواز کئی چی وخاوندان کما خپکے دا معشوم خپکا کما زہیرے دا معشوم زہیر کا وخاوندان دیر بہترین معشوم دے دے معشوم پراتلو پس پوری زمان تلزوانی اللہ واپس کا سو وقت چی بی بی آمینی دکور آواز ورک چی و بی بی زمان معشوم در یتیم دے فقیر دے گورد دل حاساتا بی بی آمینہ ورطا آواز کئی چی زمان معشوم یتیم دل حاساتا رب لا یزال ورطا حاتم نا آواز کئی چی و بی بی آمینہ پا خدای قسم دے ستا معشوم دا تمام کائنات دا پار بشیر و نذیر دے ستا معشوم دیر بہترین معشوم دے داغ اللہ نے کا باندے
سر بدنا بابا بی بی حلیموی نور پالل بے اللہ د جبرائیل امین پا واسطہ کئی معشوم بچے بی بی حلیمی واغستو پا او خیزان سرکینو عبداللہ صاحب تاوی تڑوان دے سورشا معشوم بچے زان سرکینا سمالی چے بی بی آمینان دا کور واپس کے دا نو پسترگو باندے غٹی غٹی اوخ کے رالے ورطوی بچے اللہ دے ملشان زبستا پا فراق اوستا پا جدائے کے نخوراکو ما نبسکا کو ما بچے تر اغی پوری بسر اون لگم چے ترکم پوری تامالا اللہ واپس ران کی سوک چه د دوارو جانو سردار پا اوخ مبارک باند کے نو اوخلا آواز ورکی چه و اوخ پاسا پتا باند یو یتیم بچے ناستے ملگری روان دی تلی دی چه مونگ دا مرگرو نرستو پاتی نشو اوخ کا چگی وی او جاری دسترگو نا اوخ کی داری وی او اوخ پاسینا یا پروردگار علما اوخ خود دمرا کمزور نوا دمرا حقیر نوا دمرا بے وصا بے بس نوا یا اللہ اوخ والد ازمکی نپاسینا عبداللہ صاحب چکا واغستا او اوخ گزار ورکی برد حاتبنا اللہ آواز ورکی چو عبداللہ وابی بی ہمنا پا خدای قسم دے یو بہترین معشوم زے گولے دے دا سے معشوم دے چی اوخیم پیدارت منی وقارت منی بشارت منی طہارت منی قیادت منی لیاقت منی نیابت منی دیر بہترین معشوم دے کدا اوخمڑا کے واللہ کبد زین پاسی حاتب ورطبرن آواز کئی وعبداللہ دا معشوم والو پا اوخیزان سر مخ کے نوا دا اوخدا ارمان لے چی دا دا تمام جہان معشوم ندے دا تمام جہان قائد اعظم دے چی ترک میں پورے قائد اعظم پا اوخا مخ کے ناسنی اوخا بمڑش خود زینب پانسی بہترین معشوم دے اوخیم قیادت او نیابت لیاقت او صداقت منی اوخی پا وخلو باندے مرکڑا خو دا زینب پاسینا تر اغی پوری چے اللہ دا حاتبنا آواز کئی چے اے عبداللہ او اے بی بی حلمے دا معشوم والے او مخ کی کینوے اوخا با علا پاسی گنی اوخا با مرشی خوچ رسول اللہ روستو ناستی اوخا دا زینب نبا سوک چے دا دوارو جانو سردار پا کمال پوشولان نو معشوم راو آغستو او مخ کی عبداللہ صاحب لورکو عبداللہ صاحب غیق کی انہو پا دوارا مخ سب کو اوخی توی پاسا سوک چے اوخا پاسے دا یو گام اک دی نو دا گام سرا مل مزل پار کئی پا خدای قسم دے دا ار گام دا اوخی دلان دینا شنشنوا خرازر غنیگی گرمی وا موسم دا گرمے دے دا دوارو جانو سردار دا پاسا اللہ اوریز تا حکم اکو چی نرے نرے باران دا اطرپونا او سور دی پا محمد رسول اللہ دا پاسا روانی یا مخلوق والے بنوی ذکر چی دا تمام کائنات سردار دے شہنشاہ دے بادشاہ دے پالا دیر گران دے اللہ تا دیر عظیم تب دے او عظیم خلقت دے اللہ ورطی حبیبہ کت پیدانوے عرش با پیدانو کت پیدانوے لوح با پیدانو نب میں عرش پر کرسی پیدا کرے و حبیبہ تچ روانی استا پسر باندی بدوریز سوری روانوی یو خواب الخوا گرمی دان خبگان دے ہائی سوران دے خوب محمد رسول اللہ دوریز سورہ و نرے نرے باران لے کم طرف نچ بی بی آل مگوری نو آواز دا انغن رازی یا رسول اللہ سلام علیک خیڈن آواز رازی یا رسول اللہ سلام علیک گسڈن آواز رازی یا رسول اللہ سلام علیک بازیونی دی چور لرا روانشی او محمد رسول اللہ تا سجدو لگئی تمام انہی دو ویخنا تر سر پوری پا سجدہ بانی پروزی ذکر قصیدی مولا نہ فرمائی جاءت لدعوته الاشجار ساجدتا
جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیہ علی ساق بلا قدمی د دوارو جانو سردار تا انہیں سلام کئی گٹے سلام کئی غنی سلام کئی د زنگل دیوان او پیریان سلام کئی درندگان فرندگان سلام کئی او محمد رسول اللہ پا اخصور باندے روان دے یو طرف نہ دا گلن خوشبوئی دی دا عطر قطار او بہار دے پا خدای قسم بی بی حلم قسم خری چی محمد رسول اللہ میں غیر کیونیو دا عطر بارانو خوشبوئی وار دیر بہترین بہار او باغ شروع دے دیر بہترین انداز شروع دے آواز شروع دے زیادہ ٹولو نرستو مانگ خوچ محمد رسول اللہ میں پا اوخ کے نو نظما اوخ دمر مرنیشو چی دا تمام ملگرون اللہ روان دکھا ما خپل بچی چی ماشوم سو وقت دخپل زوی سر عمل گرے کا اگا ماشوم بچی می جاڑی خو محمد رسول اللہ نرے نرے مسکا او تبسم فرمائی زما زوی باندے دے جڑا مرزو چی رسول اللہ میرا آواز زما دے زوی جڑاو بخیلی ختم شوا رسول اللہ چی می کور تر آواز کور کے اچ چیلے اگا اللہ تان دکھرے کور کی زما کوئی اچو اگا اچ کوئی کے اللہ ابرا آوستے رب رحیم زما پا قربانی یو بہترین بہار آوستا یو بہترین وقت راگے سر سبز و شاداب شم سر فراز و سر بلندی راگلا معشوم بچے بہترین معشوم دے چپا کملار راگلیم اغلار انشنی شلے کبل روختے چمنون روختل ما معشوم بچے واغس او خیسنی تمواچو سوچ زما معشوم بچی مور شو او گسی سینیتا میرا واچو ددوارو جانو سردار شنڈی مبارک را گنڈ کرے او دگسی سینیتا خل نکر لوزانیت نوارو زیو رس خپشو ما چی اللہ دا بچی سینت گسولی نروی بیا پا بلو رس خپا درین روز باندی جانم چی و بچیان و یتیمان و یسیران و مکی بچیان و محمد بچیان آخر سوجد چتگ سسینا نالے اللہ دہا تپنا آواز کئی و بی بی حلمان دا زما پیغمبر دے دیر بہتر دے دا ظاہر ازہر دے انور دے اطہر دے منور دے دیر پاک دامن دے تقی دے نقی دے دے پردی مال نخری چونکہ ابتدا نے دا گسسینا در زائرور واق او خیسینا دا دوا دے پخپلا حسابان دے صبر کیو شکور گزار دے وہ بھی خپکی گمدی دا بلرو اس نخری دا دیر منصف و پیسل والا دے بی بی آمینہ خوشحال شوال سوق چی واغستو پزانگو کے نو بی بی فرمائی ما یو جوٹا کرلا بیا کور لگے مکار کو ما بی بی آواز کئی چی و بی بی شیما لار شو غرور لجوٹا ورکا بی بی شیما ما شما دا چی زنگو لرالا ورطوے اما جان اگر ٹالے چی تاور کری و سار کے اس مازی گرد مغس زنگو چرلی گی لگا دا ٹالے ہوئی بی بی پا منڈا منڈا رانا چی و بی بی پا خدے قسم دی ما یو جوٹا ور کری و یا بدا تا زنگو یا با ما زنگو چی تا ندی زنگو لے ما ندی زنگولے بیا سوکرال چی محمد رسول اللہ لجوٹور کئی اللہ آواز کئی یا حلمان دا محمد رسول اللہ دے تمام کائنات و بادشاہ حسین شاہ دے دا زنگول دا پارا اللہ دا عرش جبریل من را لے گیو زنگوے زنگئی بی بی فرمائی چی ما بوال کلستر کی تورولی آواز بکے دو چی دا دنیا رنجو تاجت نشتا دے اللہ والا دا جنت الفردوس نرانج روڑل او جبریل امین والا دا جنت پر رنجو باندستر کی تور کرے بی بی آواز کئی پا خدے قسم دے ما یو بہترین معشوم بیا منتا دا جنت پر رنجو ستر کی تورے دا جنتنا حریو غلمان اغل جوٹی لرازی جبریل
العالمین جوٹی راضی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی میں کور تراوس یو بوڑے خضب منڈا منڈا راغلا ام سے لاس کے دا او بی بی تور ترغاڑا وطا چی اے بی بی حلم دا سوک ما شم دے پکورا دن نکڑی دے زد سلویخ تو کالو فالج والم بیمارو ما بیگاستا پکور بانی یو نور بارانو درنا بارانو زپم لاستم ورغلما او اغا نور پوری نزدے شما خوچ اغا نور تا نزدے ورلم اللہ زما فالج روح کو زبیا ورطا نور را نزدے دا بدن نمی بیماری لارا و بی بی پکور کی میو چیلے دا غا چیلے تالا انعام در کوم چی اغا تل شودا معشوم پہ پالا دیر بہترین معشوم دے نازنین معشوم دے رب تقرین معشوم دے اے بی بی ز اللہ روغ کم دا دے معشوم بچی دخلے لار راواخلا او زما پا بدن باندے پور کاک و بی بی دا دے معشوم دخلے لار دیر بہترینی او دیر دا عظمت والا دی دا قوت والا دی دا عزت والا دی بی بی لگیا دا دخلے مبارکی نے لار راواغستے اگا بوڑھائی خزلے پا بدن باندے پور کے اگا بی بی عملاب ماتوا یا اکدم ادرے دا چی دا محمد رسول اللہ دخلے مبارکی پلارو روغ شما وَلِبَنِي وَمَنْ يَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ وَمَنْ يَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِن تَلْقَاهُ الْأَسَدُ فِي آجَامِهَا تَجْمِي دوارو جانو سردار تمام دنیا لرحمت دے شفاعت و شفاعت دے او ذریعہ دے شفاعت دا بی بی لگیا دا کور پا کور گرزی چی دا محمد رسول اللہ دخلی لار دا مریضان پا بدن اولگئی نو ظاہر بدن بے دوار جوڑی بی بی علم کور کے ناستا دا وی غریب ماں بے سوک ماں بے سر ماں کل نہر وی لگوی تندوی خوچ محمد رسول اللہ میں کور تراوس تجارت سامان بدلی گی مزدوری لگیا دا شورو شلا دکانداری چلی گی یو خواب الخوان سوک گڑی راولی سوک بیزی راولی سوک غیان راولی سوک خان راولی او دا محمد رسول اللہ دخلی دلالو پا شکرانہ کے ما کر پینزلس گردن خزی برابر دی اغی سر چیلے دی گڑی دیو تولے مال راک چیا حل مداستا دا دے معشوم بچی دا خلی دلالو شکرانہ و نظرانہ دا و دا سور نسم صدے مسلمانان یہودیان نصرانیان یاقوبیان و چکرالیان مشرکان دا دوارو جانو سردار دا قدم قدر کئی دا خلی دلالو قدر کئی او تبت من کرے گے و دا خدای بندان دا محمد رسول اللہ تابدار شاک چی دوار جہان دے اللہ مزیدار کی دا دوارو جانو سردار دا برکتنا بی بی حلم فرمائی ما کر پنزل اسکند کا گڑے او چیلے اللہ برابر چار چا پیر زمان دا گڑو سوداگر خوارشو دا چیلو سوداگر خوارشو زا اللہ مالدار کما زما غریبی ختم شوا منس کے کال تیر شو دا دوارو جانو سردار پا یو رس کے دابتے عمر لوئی گی او اب تک دمیاش او دمیاش تے پا روزو کے اللہ دا کال عمر لوئی محمد رسول اللہ کال تیر کو ما برکات و آثار اولی دل ننور کم دائرہ دا چھ رسول اللہ دلا سنن انسم او پخلی مبارک ورطا اللہ او للیللو پاپل پلویم او پکور کی گردو بی بیو فرمائی چه قالین میں ورطا لاندی ویڑکو او محمد رسول اللہ پہ قدم قدم گردو مان زورتا چغوام بی بیاس کئی چی مان محمد رسول اللہ دلا سن اولیو او پا قالین پا مزا مزا گردو مان ورطا آواز کم چی بچے پلوالا پلوالا بچے پلوالا پل دے بخت ورش شاب بلوالا بی بیوائی ما دلاسو دنی ولے دے قالین میں ورطلان دے غڑولے پرورو میں ورطویلے چزر ورشا واغل پل بچے پل دے بخت ورشا
پرورو میں ورتویلی چی قربان واخل پل بچ پل ماہ تابان د دوارو جانو سردار چکم طرف تا پکور کی گامک دی اگی طرف نے خوشبوئی رازی چکم طرف تا رسول اللہ علیہ السلام روانی گی فرشتے پی درود و سلام آواز را لی گی د دوارو جانو سردار سو وقت د دعاو کالو تنیز دیشو خلے اس پڑ دلان آواز کئی چے اے بی بی اے مورے زما کور کی یو بل رو رو خورم دے اگی ما سر لوب کولی نن ما سر اگی لوب نکئی اگا زما رو رو خور پکم خوالارل بی بی علمار توی بچا گی چلے سر اولو لبوزی رسول اللہ ورت جاڑی چی زما رو رو خور دکمی سینے پے خوڑی دی اگا مام خوڑی دی پکم زنگو کی چگی زنگی دلی زم زنگی دلیم کم علیج بانے چی زلو بے دلے ما اغیم پلو بے دلی دی وہ بی چاگی چلے سر اولو لزی نو مام ورسر ملگری کا زبم ورسر چلے سرو ما دوارو جانو سردار ننوز چلے واغستے و دخپل رو رضائی او در رضائی خور سر یوزے چلے سرائی غرق لگیا دی محمد رسول اللہ چی پا غرمو کی روانی اوریاز پی چتر جوڑی او سور جوڑی کہ انو لنیز دے ورزی انو ورطراٹی ٹیگی او دا چارچا پیرن آواز رازی یا رسول اللہ سلام علیک انہیں آواز کئی غرون آواز کئی مرحبا صد مرحبا یا محمد مصطفیٰ دا دوارو جانو سردار دا سے دا یو غرلان دی چلے پسلار دا یو دو کسان راغلل محمد رسول اللہ تا اشارہ اکرلا ورطوی بچت محمد ابن عبداللہ خونے وی قربان پوینے ماں خو مکہ کے پیدا ماں مدینی تراغلے ماں دغا میں مور دا اگا میں پلار دے دغا دوارا میں رون دی نور پوینیم خنم میں محمد رسول اللہ فوری محمد رسول اللہ انہی وہ لاندے را گزار کا ایو ورطوی چی علکا چاڑ روڑا دا محمد رسول اللہ دے وہ بی فوری چیز لاندے غرزولم چاڑی را لپسینہ کی خودا سینیرا لسرکڑلا او دزرنیرا لسروستلا عبداللہ زوی بی شیماو اغزوی پا منڈا منڈا راغ للوا مجان زمونگا رضائی رور او مکی رور یو دو کسان یو لاندی رو غرزاو بلور لپا مرے چار کی خود علیکم بی بی علم سر طور سر فی ابلغ پی شلی دل گیروان پلا روانہ دا منڈی ہوئی یا اللہ زمام کی بچے چرت دے یا اللہ داواری رانا پلاس راکنو بیا میں تو بدا چیلو سرولو لبین پریدم بی بی علم منڈی ہوئی زچے اغیا دا عمر میں نڑیگی زچی اغیا دا عمر میں نڑیگی پا گوگل کے می دا غم چڑی غڑیگی پاور سوس پا ندرنگ ساتھ کی سڑشی خوز عالمان میں زڑگی سیزے ان سڑیگی بی بی علم منڈی ہوئی پا خپو پولے رو خطے در پا در غر پا غر باندی منڈی ہوئی وہ بچیا چرت بین وہ بچیا چرت بے زمان لخت جگران یا اللہ دا خدا منی امانتو دا خدا مکی امانت دے یا اللہ تے روح سی سالم پلاس باندے راکا بی بی علم دیو غرلان دی گرزی ناگانا محمد رسول اللہ پا نظر راگے ورمنڈے کڑی او پا بیوشے کی دوارو جانو سردازل پوری نزدے کو ورطیوی و بچے وایان دا سوک ظالمانو دشمنانو چتا پسی چاڑو روا غستو تے علالو لے بچے دا اللہ تا بیان کا محمد رسول اللہ ورطا پوارا خل لگیا دے رنگے زرد جاڑی ورطا ویوا مانور پیغم نخود سپین جامو او د سپین گیری والا یو دو کسانو دل تیرو پر ظلم سینیرا لسیر کرلال او زمان دزرنے وخو ستور تو را بار کل باری گزار کل رات وچ بچیان زخو گڑی مسروا تور کوٹ استا پا دے مدینہ کے دیر دشمنان دی
ما ورته اجړل چې زما څوک دشمنان دي زه خو چاته کنزل نکوم د چا غیبت نکوم د چا اهانت او بې عزتي نکوم ما سره خلق ولی دشمنی کوي هغې راته آواز کوي چې و بچیان تاله کوم الله روز در کړې ده تاج او تخت در کړې دي دا پتا د چا پیرزو کېږي نه و بچه کور ته چې لاړ شي نو بیا رانشي اما زه کو کور ته لاړم نو بیا ما بار ته مرا پرېږده ځکه هسې نه زما دشمنان ډېر دي ما درنه څوک حلال نه کي بیبي لګیا ده چې بچیان زه د نن مور له لېږم مور له دې بوزم ته د مور امانت یې مور دې راته مینت او زاري کړې وه هسې نه ما نه خیانت او ضایع شي مور له به دې څه جواب ورکوم محمد عبدالله بن عبدالله ورته آواز کوي چې اما جان زما خو ته مور یې وړې سترګې مې تا سره غړېدلې دي زما مور خو ته اما زما وړې وړې شونډې تا سره کولو شوي دي اما ما واړه واړه قدمونه ستا په لاس او ستا په کور کې ایښي دي زما بله مور چرته ده بیبی امینه ته ورته فرمایي چې ستا امینه مور ده ته د هغې بچې ینشأ بمکة والمقام بیثربی بچه پیدایش د مکه ده ته د امینې بچې د عبدالله بچې ما ته یو 2 کالو د پاره راکړې هغه 2 کاله برابر شو بچې اوس ته واپس بیایما دوارو جانو سرداری را روان کو بیبی امینې ته حواله کو مگر د بیبی حلیمې زړه درځېږي چې یا الله لخت جګر برانه پاتې شي بیبی امینې ته لګیا د مینت کوي و بیبی په لار چې راتلم ډېره ژړا وه غوغو هی سورانو ما تپوس کو چې دې کورونو کې ژړا ولې ده جواب راځي چې نن په مکه کې طاعون او ننکې دي مرض دی ماشومان وفات کیږي نو و بیبی دغه ستا ماشوم دی که ستا اجازه وي په مکه کې ننکې او طاعون دی مرضونه دي دې بدر نه بیا زه واپس مدینې ته بوځم خو ته راله اجازه راکا بیبی امینې په دواړه مخه باندې ښکل کو محمد رسول الله روان کو د دواړو جانو سردار روان دی وړې وړې خبرې کوي مور ته ورترغاوته واما دعا کوه واما ما ته دعا کوه چې ستا رضا او ستا دعا وي الله به مې درله بیا اماني او روغ را مټرا واپس کی د دواړو جانو سردار روان دی او د بیبی امینې په مخ د اوښکو قطار روان دی دوارو جانو سردار سلور کلونو پور بیا لگیا دے بی بیا میں نے وعدہ داغی پا اقرار پا عظم و پا قصبان دے سلور کالا تیر شو او واپس ور لرا روان کو بی بیا میں نے کور کے سجمع کری ہے بی بی دا عوض کے واخلاق زما معشوم دے پالے لے و سات لے دے و بی بی دستا دیر مشکور و شکر گزار ہے ماں و بی بی دا معشوم پا عوض کے واخلاق بی بی حالی میں ورطا ورطرغان وطو جاری ورطو یا بی بی امینہ ستا معشوم خو یو لال بدخشان دے پا خدای قسم غریبو ما نند تمام مدینی امیرشم داستا دزوی برکاتی زما چیلے نوے نن را کرا 25 کنڈ کا چیلے دی و بی بی داستا دزوی آثار و برکاتی و بی بی زما کر دوڑو درک نن تمام مدینہ زما قرضدار و زما تابدار دا بی بی عوض ناخلما خوکو اللہ کری دا معشوم لیدو لبکال کے سوزل رازم تبقى پکے گنا بی بی علم واپس تینا لارا محمد رسول اللہ معشومان سر لگیا دلو بکی لاند بے اوش پروتی امینیل آواز راگی چی و بی بی امینا ستا معشوم بچی چی پا مدینہ منورکلوی شویو اغا معشوم بچے دے وڑو سر لو بکولے ونن بے اوش پروتی جاری بی بی امینی منڈ کے ہوگی کی رواغستا کورتے راوز دلاسے کو ورتے وی و بچے تاولی جڑل او تادا چگی ولی والے وی اما جان زچ معشومم زما چرت پنڈے اخکار شوینوا حوار اغل زمان دالنگی پورتا کو غٹ پتن مخکار شو اما جان زپا حیا خپکے گم پستر خپکے گم زما دخ پینا لنگ دی روچت شنو زاغی تا خبگان واغستمو
بیوش پریوتم او بچه بیا بحر تلو بلمز چه حواستا لنگ نپورتا کئی اوستا پتن یا استاخ پا مبارک اخکارینا زکا بیا برات پجڑا دوے میں روزی باندے بیا محمد رسول اللہ پجڑا کور ترا گئے وام جان آغل تا یو زنان آوازو کچھ و بچہ کور تراش پلار دے ناری وی نو اما جان تا ما تا کلم آوازو نکچ بچہ کور تراش پلار دے ناری وی بی بیا میں نورتا جاری ورتا وی بچہ جارا مان چغ مواہا سران مواہا بچہ خپکی گمان پلمدو غخرال اوم بلوان بچہ تلا پیدا نوی ستاد پیدایش ندو میاشتے روان دے ستا پلار اللہ وفات کر وہ بچہ کو پلار دے جم دے وینو ماں بمتا تاواز کرو چھ کور تراش بچہ پلار دے نارے وی رسول مقبول پوڑا خلورت وی اما جان چھ زما پلار وفات دے نو دکو سے دے خلق تو ہے چھ زامنو تاواز نکئی چھ بچہ کور تراش پلار دے نارے وی اما جان زما پلار وفات دے ماتا درد یتیم ورسید ماتا درد بے پلار ورسید اسے نبل معشوم یتیم پک ولاڑی دا آوازوری اسے ندا غزل تخبگانو نرسی رسول مقبول ورطا بی آواز کئی اما چھ زما پلار وفات دے نو زما پلار چرتا خخش سمال چه د شام نرا روان شو او مدنی منوره تراغی نو پلار د بچیا علتا بیمار شو بچیو مغی بیمار نہ وفات شو او بنو نجار قبیلی پا دار نابغا کی علتا دفن کو نو بچی استاد پلار قبر پا دار نابغا بنو نجار قبیل کی آباد دوار جانو سردار ورطا جاری چی اما پا جن میں پلارو نلی دا جن دیدارا باندے آرام دے قاتے نو اما جان اللہ دا پارکما دا پلار قبر لبوزا دوارو جانو سردار مورتا جاری چی وامان ما دا پلار قبر لبوزا ما دا پلار قبر لبوزا بی بی امینی منڈکی خانہ کعبے تلارا او محمد رسول اللہ نکتے اجڑل چستان وسی جاری چی ما قبر دا پلار لبوزا وقت المطلب سیب کستا اجازوی نزب بنو نجار قبلے او دار نابغے قبر دا عبداللہ سیب للارشم زکستا معشوم نسی جاری عبداللہ سے ورطوی وامن زمازوی مجڑوان زمازوی مکروان دا زما لختی جگر دے دا زما دزر سرور دے دزر تسکین و قرار دے و بی بی زما بچی دخپل پلار قبر لبوزا و بی بی چی میاشتی رشنو بیا واپس روان شوا ددوارو جانو سردان بی بی ام امن غی کی واغس او بی بی امن ورسر شلا دا دوارو جانو سردار پغی کی بی بی ام امن غست دے او دا پلار قبر لے بیائی دا دوارو جانو سردار بی بی ام امن توئی چیا بی بی ام امن انت امی بعد امی تو زما دا مور نباد زما مورے و بی بی زبتا نخپکم خما خفگان لمور کوا و بی بی چکلا زما دا پلار قبر یاد شیو زور لزم نو زما مور تمینت کوا چه ما دا پلار قبر لبوزی بی بی امنم روان دا بی بی ام ایمنم روان دا و ام ایمن محمد رسول اللہ بست کس کستڑے کڑے چه نور پیادل پخپل باند روانی بی بی ام ایمن قسم خوری چه و بی بی پخدے قسم دے چه محمد رسول اللہ میں پغی کیوی نو پزور بدل کے میں پخدے قسم دزوانے حرکت رازی دزوانے جوش رازی محمد رسول اللہ نہ بہترین خوشبوئی زی یو بہترین آثار دے کپے پوئے گا ماں دوارو جانو سرداری
قبلی د بنو نجار تور وستا وامجان ما تد پلار قبر خایا بی بی ام ایمن ورتور لندشوا و بچ محمد رسول اللہ دغستا د پلار قبر دے و بچیا راشد خپو طرف نہ ادرے گو د پلار قبر تا سلام وایا رسول اللہ خپو ڈڑے تو ادرے دو د پلار قبر تا لاس پنام شو آواز کئی چوا بجان السلام علیک وابجان السلام علیک وابجان السلام علیک پستر کوئی اوخ کم روانی دی دو اوخ کو باران دے او پلار تا سلام وی فوری دو پلار پا قبر باندے ورطریوت وابجان کت جم دے نسنگ چی نور ماشمان سر پلاران می نکئی دغس بد ما سر می نکڑوا سنگ چی نور زامن دا پلار پا سنگل اد کی گی نو پلار زبدم پخپل سنگل اد کڑوے پلار تمام ماشمانا پلاران پوگو گردئی اب جان توم رب پاتشوی چزستا پوگو سوروے او ستا پوگو مام سور لکڑوے پلار دوم رب پات نشولے چی ما ستا دوگو ستا دا سور لے ستا دا گرز دوار مان رجولے وے بیا با وفات وے امن ورطوئی بچہ جارما فریاد مکوا خبگان مکوا کل حی المیت بچہ ارجم دے با وفات کی گی بچہ دا زمون پیسل نوا دا زمون ارادو قص اختیار کے نوا بچہ استا اللہ پلار چی وفات کن استاد پیدائش نڑوان دے وفات کا وہ بچہ جارما استا پجڑا سر زمون دزر نوی نساسی شاعت چگوری بی بیا میں نپرتا دسل گئے وئی وعبداللہ تو زما دواد نبات پناوے توپ کے وفات چھوئے زما زوید یتیم کو زما زوید پیسو کو پیسرے کو وعبداللہ پا کمشبان چستاز محمد رسول اللہ پیدا شو تمام مکہ کے اختر و خوشحالی و خزما پکور غوغاوا ماوے کاش محمد رسول اللہ پیدا کی گی او پلاری جم دیوی عبداللہ تا جم دیوی پا خدای قسم نو زما بلوی خوشحالی وا زما بلوی سکالی وا خود وفات شستا دا وفات نباد دا بچے پیدا شو و عبداللہ پاسان نن میں در تماشم بچے روستے دے نن میں ستا لختی جگر روستے دے نن میں ستا نور بسور روستے دے شمس و قمر روستے دے ظاہر ازہر روستے دے طاہر اطہر روستے دے و عبداللہ پاس ماشم بچے در تپوڑا جب خبر کئیو تو ورت خاموش پروتے عبداللہ صاحب قبر کے پروتے او محمد رسول اللہ دا قبر خواہ کی سملاست او یاری وابجان خار راکا وابجان لاسران توکا وابجان ماشمانو لپلاران غار ورکی او پدوارا مخیخ کلی وابجان زتال رالم زمان ستاد قبر ارمانو پاسو مال غار راکا بیبیوں میں منے دو پلار دا قبر نرا پاسی او دو دوارو جانو سردار پا قبر باندے پروتے او پا چگو چگو باندے جاری و بیبیوں میں من ما پریدا چزد پلار قبر تو جارم پلی اوخ کی توی کمان علب دا پلار دا قبر نپاسم چی آزمان ساد بدل نوز وفات شما او یار ما پلار جم دیش ما سر خبریو کی بی بی آمین ورت جاری و بچیان عبداللہ پدا سے سفر لارا چی زیب ناوی توب کے بیاؤن لیدم زیب غلطوب کے بیاؤن لیم و بچستا پلار زماد ناوی توب و دا پی غلطوب لحاظ نسات بے وفاو لارا و بچستا دا جڑا بس پرواو کی قلار شا دوارو جانو سردار معشوم بچی دے معشوم دے سہارے راولی دپلار قبر کی بخورو تناستے و جاڑے و مازی گرے تے بیاد ماما گانو کر بیائی یومیاش تیرا شوان بی بی امیمن توی رسول اللہ رضا کا دا معشوم بچے رضا کا چی بچے یومیاش تیرا شوان نکد خپکی گی خان کا بکے مانا سوگن اغستو چی و بی بیستا اختیار دے دا زوی
زوی د بوزه چې خپنی شي خو یو میاش نه بعد فوري را روان شا ام ایمن لگیا دوا حبیب اے بچیان تخپوی چستانی کجون دے دے ستامورت دے یو میاش اجازه را غسته دا و بچی پاسا پلار قبرنا غار لرکا سنگلت لرکا بچی لاسونا دے دے پلار قبرنا اوباسا بیا براشو بچی اس کورتا روانی گو بی بی ام ایمن محمد رسول اللہ غیر کی واغس او بی بی امین روان دے روان دا بی بی ام ایمن محمد رسول اللہ قلا رہی او رسول اللہ دپلا قبر تگوری او پچغو چغو باند جاڑی رسول اللہ علیہ السلام جاڑی بی بی ام ایمن تسلی ورکی چی بچہ جاڑا مان دیر لگی روز بعد بیارا شد پلار دیدار بہو کے خو بچہ اس مدم یاد پورا دے چکور تلاشو ام ایمن ورطا کل یو بانان کل یو بنبانا کئی خو رسول اللہ قبر تا گورے و جاڑی ام ایمن چھ مخامخ اکتل ماشمان را جمع شوی دی یو بوڑا سری منس کے ناستے و پالو نور لگوری ورطا وی بچہ راشا اگا ماشمان لو بکئی و بی بی امینی تبدل تک دمشوز محمد رسول اللہ ما شمان لبوزم دیر ما شمان دی چی دوارو جانو سردار قلاشی سوچو میں من رسول مقبول غی کیا ما شمان لور وستو نو پکی یو راہب یہودی نجمی ناستے دا ما شمان لپالو نگورے وہ بچے تب بادشاہ شے بلتا وی تب گدا شے بلتا وی تب شہنشاہ شے چاہتا وی تب فقیر شے تب امیر شے تب خطبوں نئی عظموں نئی طلبوں نئی حفظوں نئی تب دا عمروں نئی بچے تب دا فرقوں نئی تب دا طرقوں نئی تب دا پکراؤ نئی اطلاؤ نئی اتقاؤ نئی طلقاؤ نئی خوچ پا محمد رسول اللہ استرگے اولگے دے نو اسمان تے او قتل او اغس پین گرزم کے تا گزار شو و بی بی امی منستارات لو سران دا بودا سر ازم کے لگزار شو وجہ صدا آغا بودا چگی وی بیوشے کی چی و بی بی دا ما شمرا والا و بی بی دا ما شمرا والا دوارو جانو سرداری چی ورنیز دیکو ورطوی بچے وایا درو بنویں تورات انجیل زبور کے ستاد سر وقت شمار لی دی دولس لکا دیار نظرہ شپک سوا او یا وقت استاد سر دی بچے وایا پو مرز در لنی کسر خریل دیو کنا بچے لاشا اغوی اختوش ماروم دا غیصاب بیوی بی بی ام ایمن ورطا آواز کئی چی وہ پالی کاکا پا خدای قسم دے پا وہ مرز والا عبدالمطلب سیب سر اخایا اغوی اختمون تقسیم کو ٹکم پا دی حساب برابر حکم چتا حساب بیان کا اور تاواز کئی چی وہ بچیان دے چی چرتا لوبی کئی اور یس پہ سور جوڑی کنا وہ اے پالیکا کام دغا صدا وہ بچی انہی غنی ورطا سلام و یو کنا وہ پہ خدای قسم ام دغا صدا اگا پالی ورطا وی بچیان دا ماشم مال را روان کا چی ماشمی نزدی ورس وہ بچی کستا اجازه وی زبی شابر بندکم پشا یو نخد زداغی آل معلوم الغارما بی بی ام ایمن ورطا شاہتانے اس پر دے دا رسول اللہ علیہ السلام دوارو گو مخی اکتا سوخ چی مختا اکتل دا دوارو جانو سردار پا مخ کے دا نبوت آثارو دا عزت آثارو دا عظمت آثارو پا مخ مبارک کے دا پیغمبر ہے دا ولایت و دلوے کرامت آثارو خوچ شیور لأکتا پا شاہ مبارک باندے مہر نبوتو اگا یہودی بے ووش پریوت چگے کے چے دا مدینی خلقو اے دا یسرب خلقو لارے تباشوئی رسواشوئی کم پیغمبر و ولایت چیو کرامت و عظمت چیو اگر بلائزال پا قریشو کے بنو اسماعیل لا
اللہ ورک محمد ابن عبداللہ رسول او دا اللہ نبی جوڑ شو دا بنی اسماعیلو لویا درجہ جوڑ شو بنی اسرائیل لال پیغمبر دا تار نبار شو بی بی امیمن ما شمرا غست دے او پا منڈا منڈے کور ترا روانی اغس سڑی ورپسی چگوی چے این الولد این الغلام و بی بی من اما شمرا ولا چرت دے بوتلو و بی بی اما شمرا ولا چرت دے بوتلو و بی بی دا ما شم دا دے زینبی آیا سے نسو کی درل شہید نکی دا دے ما شم زیاد دشمنان دی دا دوارو جانو سرداری را روان کا بی بی آمی نوئی چے خور بی بی امیمن ستری شما یو طرف دا بکینو دا مبوکو بی بی امیمن ورطوئی چلا روز پسر پرتلان زچلان شو لگ مزل بوکو دا ما شم بچے محمد رسول اللہ دا مدنی کسو دیوالو نو تگور او پچگو چگو باند جاڑی بی بی امیمن خبر امن او دروان شو نند بی بی امینی اخپی پولی دے بدن درل دے و بی بی دا بوا مقام نلر نظمان پسر میں دد راگے بچ اخپی میں درنیشو لے محمد رسول اللہ ماسر کے نوا چنن ورطا دیر دیر اگورم زماد بدن حرکات خراب دے بی بی امیمن ورطوئی چی و بی بی پاسا بیدارش مزل دیر دے پی مضبوط کا محمد رسول اللہ بمکیتا دا محمد رسول اللہ نکب پا انتظاری رسول غواری بی بی آمینہ ورطا پجاشوا چی محمد رسول اللہ را سرکینوا محمد رسول اللہ ور سرنز دیکھو پا دوارا مخیخ کل کو بی بی امیمن توئی چی اے بی بی نبالغشتا نو تورشکشتا نو فرشتا نو تلائشتا و بی بی یو گٹرا والا خوش بیابان دے چی سر تکیدم پزر باندے میں دیر درنوال راگو بدن میں درن شو بی بی نور دتلونے بی بی امیمن ورطا گوری چامنی بی بی اجر او چگی ویل چی عبداللہ تمان ناوی توب کی جدا شوی ستاد پی غلطوب اگا دور میزان لتیر کو کنتن میزان لتیر کو و عبداللہ کتا جم دیوی پا ما با تکلیف و مصیبت نو دا عبداللہ مرسی او شیرون ہوئی محمد رسول اللہ زان ترانی زیک ورطوی بچے جارمان شغ موہان بچہ کل حی میت وکل جدید البال وکل کثیر یبنی وانا میتت بچہ جار بنا دا دنیا سمر جمدی دی وفات کی گی و بچہ سمر زوانے دی زڑی گی و بچہ دنیا چے سمر دیر دا بطول پنا کی گی و بچہ ز وفات کی گا مخطب جارنا محمد رسول اللہ ورتجاری چے پمی نمود پلار شم ندمورا نمی خور پکور کشت دے او نرورا واما ما پدے خوش بیابان کی چاہتا پریدے پدے خوش زنگلو کی میں چاہتا پریدے او میں امن کمزور دا ما ند پلار می نولی دا نمی دمور می نولی دا ندمور پا می نمور شم ند پلار پا می نمور شما و بی بی کت زمان وفات شود دے دنیا دا غمونو پلار دے یواز پریخو مزماور کوٹی زڑبا تل ٹکڑی شی دا دوارو جانو سردار کل سر پزمک کی دی کل سر رواخلیو دا مور پسینہ کی دی کل سوری للاشی کل غرمو للاشی دا دوارو جانو سردار ہے بطواغستو پدے چولی بیابان کی جاڑی کل سر پزمک کی دی دا خبگانا کل خواکی دا مور جاڑی دا ارمانا سترگی ڈکی دی پچگو اس جڑی گی او کل راشی مور دا پاسا راغوڑی گی مور تاواز کئی چا مجال دا خپلی شنڈے زما شنڈو تا پریدا خپلی سترگی زما سترگو تا پریدا وامان میں پلارو لیدا وامان میں مورو لیدا
نه د مور په مینه باندې مورم اما بے وفای مکوا واما جان ما سره تر کور لاړ شه دوارو جانو سردار مور د پاسه ور پریوت مور اخره سلګې دی و بچا جاما بیا مینه د ډېر غم د وجه نظرو چودو وینو غړغړې وکړلې قینه د وینو کړ د دوارو جانو سردار مبارک کمیسو په وینو باندې رنگ دی قینه الټیانې وکړلې د دوارو جانو سردار په مخ باندې خپل شونډې لګولې دو بیا مې نسل گئے وای رسول الله ته غیږ توکا بی ام ایمن غیږ توکا و بی رسول الله دې سنبال کا و بی دا بچی سنبال کا و بی الله په دې خوش بیان کې دا معشوم د چا پاسره پرې دې مورې د ځل کدن سلګو کې وای چې و بی ام ایمن زدا خپل بچی تا ته عبد المطلب تسپارما و بی ګوره خبردار زمازوی ته خفغان او زمازوی تعزیت او تکلیف ورنکه بی ام ایمن ورته ګوري اشهد الله وی بی امنا غی ته ګوري د محمد رسول الله په شونډو باندې خل مبارک خدا او سي ورکړه انا لله و انا الیه راجعون د دوارو جانو سردار مور د سینې د پاسه پروت په چغو چغو باندې جاړي یا الله محمد رسول الله یوم معشوم یتیم ما عمران پلا واغستا عمران مور واغستا یا الله ستا اختیار دے ستا کار دے دایچا دنیا کې اختیار نشته دے محمد رسول الله چغوي چې زما مور پلار لبوزه او د پلار سره مې یو ځای دفن کې چې د دواړو دیدن په یو ځای کوما خلق راجم شو چې دا عبد الله خزنا دا ابواز نانا نارینا غریبان مسکینان امیران ټول را منډه کې چې دا عبد الله خزنا دا عبد المطلب انګور دا د محمد رسول الله مور دا لوی خاندان دی مونږه په خپل مقبره کې خخو اچاله نور کو دواړو جانو سردار وش په ورځه د مور قبر ته ناشته او پچغو چغو جاری چې یا الله زه خود پلار دیدن پارمانم د پلار د خبرو پارمان په مینه پارمان د پلار د محبت پارمانو مچ یا الله مور د عمران جدا کړه بی ام ایمن محمد رسول الله پلاس کیونیو غی کیونیو په دوار مخه خپل کوي بچي جاړما زبستا باد د مور نه مور متا بچرته خپن کما رسول الله ورته جاړي او ایمن انت امي بعد امي تزما د مور نه بعد موره تزما د مور نه بعد موره وا مجان زبوس आवाज د اما کوم د مور आवाज کوم نو میمن تا ته د مور आवाज کوم ګوره ته پیران ناراض نشه دوارو جانو سردار د لاسونیو چې سو کوسه لراغه بیبي میمن پچو عبد المطلب پو کې پری وتا چې عبد المطلب نه دا زوی په مینا باندې مور شوي نه دا انګور په مینا باندې مور شي ستاسو د شپږو میاشتو د مور په نفسو چې پلار وفات شو نن د شپږو کالو په عمر باندې و چې مور وفات شو محمد رسول الله یوازې پاتې دی دواړو جانو سردار لا عبد المطلب صاحب راغی ورته غار ودغه کې کینو عبد المطلب پس پینه ګر باندې اوخ کې باران راغی ورته وې زما کړي دل بچیان زما تزنه دل بچیان زما تزنه دل بچیان زما در پدر لغړې دل زویا و بچ پلار د وفات مور د وفات او مې منته چې کې استاد د کعبه پر اب قسمې ته مور شو زید پلار نه با پلار ما دوارو جان سردار مبارک پکور کې ناز ده د مور کټل ورغه په چغو چغو باندې اوجړل چې اما جان داستاغه بسترو کټ چې زبدر سره ما ام منم جاړي عبد المطلب ام جاړي گوندم جاړي د اسمان حور غلمان جاړي نن شاه یتیم دی امام المجتبی یتیم دی د دوارو جانو سردار چې کله بار تراز یتیمانو کې ودرېږي الکان لوبي کوي د دوارو جانو سردار ورته غمجن ولاړي
نن عبد المطلب ورته وی بچي اوس په کعبه ته ځو د کعبه په سوري بناسیو زما یو بهترین قالین دی پاغه به ما سره ناس عبد المطلب صدپار پاسه د دواړو جانو سردار په بستر باندې ناشته ترونه رانل ورته وی بچي پاسه دا زمونږ دا پلار د عبد المطلب بستر په دې بن کې نه داستا د پار نه دا رسول الله د مټ نو نیو او لري ودرو وی پارام کینا چرته لري په غرمو د دوانو جانو سردار په غرمو دو رسول مقبول حیران ولار دو جاړي سوخ چې عبد المطلب راغی و بچیان زما د بسترې نه لري ولاړې په سور نه په غرمو ولاړې ورته وی ابا جان د غترونه مرال لوزه استاد بسترې نه پاسولم راته وی بچی دا د وړو کو زین د داستا د پلار د مشره نو د دې وجه په غرمو ولاړم د ير ورتلې نشم چې بیا به مې ته پاس عبد المطلب چې کړي چې زما زامنو دادا عبد الله نه خد عبد الله ما ته ډیر ګرانو محمد رسول الله ما ته ډیر ګران دی عبد الله صاحب زما په بستر به ما سره ناستو نو داغه د مرنه بعد به داغه زوی ما سره ناس واه بجان ستا په بستر بیان کې نم داتونه به مې ته پاسي عبد المطلب صاحب ورته وجرل چې بچی راشه دا زما مقام نه دی دا مستا مقام دی اته کال تیریږي د دوړو جانو سردار د عبد المطلب سے پوغو باندې بازار کې ګرځي د عبد المطلب سے په وګو باندې پلاړو ګرځي دوړو جانو سردار چيله سره ګډه سره یتیم دی زندگی تیریږي نن اتم کال د محمد رسول الله د عمر دی عبد المطلب سے یخنه والده بیمار دے لاچار دے بے وس شو بے بس شو د دوانو جانو سردار ځان له اوغستو و بچا راشا زستانی کو بجانې بیمار ما تما سره کینا وړي وړي خبر ما سره وک زما ته تسلی او تسکین په ورسی رسول الله علیه السلام ورته نرم نرم وړي وړي خبر کوي بجان کتبیا جوړ شه الله دې جوړ کا د کعبه رب دې جوړ کا بیا ما خار تبه ما به بازار ته بوزي ابا جان زب بیا ستا په وګو ستا په سړبان سور لیکوم د دوړو جان سردار سره وړي وړي خبرې خلک عبد المطلب صاحب سره کوي د دوړو جان سردار ورته ګوري حضرت عبد المطلب پستر کو باندې وکراغلي وې بچیان لغوندران دېشا ته چې په کم پلار مېن وېغه پلار دم خوري واغسته د کم مور سره د مینوال اغه مور د وفات شو بچنل په ما د ځن کدن سل ګراغله بچه د وفات کېګه مجار مملا مضبوط کای سوران مکوا د دوړو جهان سردار آقا نامدار عبد المطلب خپل نکته ګوري ورته جاری کله د کټ سر لذي کله خپل لذي کله کابل منډکی کله پزمک کینی کله سر پزمک را غزار کی کله نکده پاس راشي ور غړيږي وا بجان تا مال د پلار می نراکا تا مال د مور می نراکا وا بجان مان موجودا کېگا یا الله زما بجان وفات نکې الله ورته حاتب نواز کوي چې اے محمد ابن عبد الله پارام کې نه کلو نفس ذائقه الموت دا تمام دنیا وفات کیږي په خپل نیټه باندې اذا جاء اجل مسمى لا يستقدمون ولا يستخرون د دوړو جانو سردار ته حاتب او رب العالمین تسلیو خبرداري ورکي چې ستاني کوم وفات کو ما د دوړو جانو سردار ورلا پګیره کې ګوتې وای خله مبارک ورلا په مخ کې خودان اوخ کې دسترګو نه پاکي د دوړو جانو سردار عبد المطلب صاحب د سینې د پاسه پروت او د عبد المطلب صاحب د بدن نسالا د دوړو جانو سردار جاړي جنازه جوړه دا چې جوړ شوي هاي سوران جوړ دی جنازه کې د دوړو جانو سردار ترونم روان دي قام قبیلم روان دا چې جوړ دی هاي سوران جوړ دی او محمد رسول الله په خورو کې ناشته او پچغو چغو جاړي
देर खलक द द्वार जानो सरदार परवान कई बीबी उम्मे मन चख के वा मुहम्मदा वा मुहम्मदा व बच्चा माता रानी देश जबद गार बांधे वाखलम पगे के औदनी के जनाजे पस बरवानियो द्वार जानो सरदार फरमाए चखपो के में जोर निश्ता बदल के में ताकत निश्ता जद प्लार मिन मुले वनेकम औदनी कप मिन बांधे मोहन शुमा या अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नन जारी नन मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मखदो को बारा ले द आसमान हुरान जारी गिलमान जारी फरिश्तगान जारी जमक आसमान जारी जकच मोहम्मद रसूलुल्लाह नंदनी कप वफात पचको चको बांध जारी जमाजी जानो दा तमाम जहान फानी दे द पाने जिंदगी परवाह मकवे द जहान परवाह पकारना द्वार जान सरदार ताबेदारी पकारना शी दुनिया मजेदार शी आखिरत मजेदार शी या अल्लाह सुमर माशुमान यतीमान दी द मोहम्मद रसूलुल्लाह पर खातिर द तमाम यतीमान पजल बांधे द सफर पड़े केदा या अल्लाह तमाम प्यार मेंदता तौफीक वर की ची यतीमान न आजारई अल्लाह पर यतीमान खपकीगी जका मोहम्मद रसूलुल्लाह यतीम ने द द्वारू जानो सरदार था जमका सलाम वही आसमान सलाम वही नंद मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जड़ा बांधे तमाम कायनात जाड़ी अब्दुल मुत्तलिब से दफन शो द द्वारू जानो सरदार कबर तवर गए डरे खबर तो वाला चे अब जान ताच बकाबे तडडवाले वनु जबदगी के नूलुमा चे तरसू में रुहवत लीनवी तरसू जमा बदन के सावी नो ए बजान जबस्ता कबर लराजम औस्ता कबर तब में डडवाले होता तब हमदो सना औस्ता मर्सी औस्ता सिफत बयानो मा नंद द्वार जानो सरदार जारी द द्वार जानो सरदार खबगान कई या अल्लाह द मोहम्मद रसूलुल्लाह पर खातिर या अल्लाह तमाम औरीद उनके कामयाब का व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जमा खगो मुसलमाना नुरुणो दादवे मा हिस्सा द मोहम्मद रसूलुल्लाह द पैदाइश बयान शुला इंशा अल्लाह द्रीम बयान बा देर जरस्ता सोगुनो था हाजिर शी उस फिलहाल मुंगा इजाजत वाड़ू द अल्लाह फमान अल्लाह दुनिया और आखिरत खैसका रब्बना इन्नना मन्ना फक्तुबना मा शाहिदीन रब्बना इन्नना आमन्ना फगफिर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व आलि